اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن غان بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلام ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. رواه البخاري وأبو داود او كما قال صلی الله علیه وسلم. دی حدیث مبارک کی ذکر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کړی دی په هغه زنانو باندې چې هغې خال لګونکي وي، یعنې پستنه باندې پوخ خال لګوي. یو خو کچه خالي دا جایز دی چې پستنه باندې په سرمن کې شین یا تور خال لګوي، او سود اخیستونکو باندې او ورکوونکو باندې په دې ټولو لعنت دی. او د سپي په قیمت په اخیستلو باندې او د بدکارې ښځې په اجرت باندې چې په زنا پیسې اخلي او په تصویر جوړونکو باندې. نو د حدیث کې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا مختلفې خبرې کړې دي. یو خو زنانو دپاره دا پکار دی چې پاخه خالونه نه لري، ځکه دې سره بیا د غسل مسلې هم راځي، دا دننه بیا اوبه نه ورځي. او دویم نمبر دا چې د لعنت مستحق هم دي. او دریم نمبر دا چې د سود معامله، نو بل حدیث کې راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا د سود یو درهم، هغه ټایم کې درهم اوس 1 روپۍ ده، چې دا چا وخوړه لکه خپلې مور سره 36 مرتبه هغه زنا کول دي. نو د خپلې د مور زنا پردي کس سره سړی نشي برداشت کړو چې لا بیا خپله انسان دا ولي چې کم سړی هغه سود کې دی بدې عمل کې اخته دی. بل چې څوک د سود دا معامله ورسره لیکي هغه هم بدې کې ګیر دی. بل بعضې خلک دا سپي خرڅوي، په دې باندې پیسې غلي، دا پیسې قطعا حرام دي. او بل چې کومه زنانه هغه زنا کې په زنا پیسې غلي، زنا اصل حرامه ده، دا پیسې اخیستل هم حرام دي. بل تصویر، نو تصویر دا خو یو معرکة الآراء مسله ده، خو مختصر جواب دا دی چې کم تصویر دی که هغه په ګوتو جوړ شوي، که هغه په کیمره وتلي، دا مطلقا حرام دي. اشد العذاب یوم القیامة المصورون. د قیامت پر ورځ باندې سخت عذاب به هغه چاته ملاویږي چې څوک تصویران جوړوي. اوس که یو کس سوال وکړي چې په دې پیسو تصویر دی پاسپورټ باندې، نو دا ضرورت دی د دې تپوس په الله د حکومت د اقتدار وار نه کوي، چونکې د ملک قانون داسې دغه جایز دی. باقی د موبایل تصویر نو چې کوم مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم نو هغه هم دې باره کې ویلي دي چې دا عکس کې دا روانېږي. باقي وي په دې باندې زه را پوره چارماتې سینه نه ده کولاو کړی، خو د دې مطلب دا نه چې هغه وي چې بس تصویر حلال دی. حلال نه دی، حرام دی. که د هغه د هر څه موبایل باندې هم کیمرې، نو دا هم د تصویر په حکم کې دی. هغه ځان ته د علماو پکې بیا اختلاف دی، خو د قیامت پر ورځ باندې څه عذاب هم داسې خلکو ته ملاویږي. باقي د پاسپورټ او د شناختی کارت او پیسو باندې دغه ضرورت دی. کور کې لګول نه دي پکار. بعضې خلک د پلار تصویر ساتي، نو که ډېر د دغه دپاره ساتي، بیا لاندې چېرته هغه صندوقونو کې مثال یا بل ځای کې هغه پټ کېښودل پکار چې ښکاري نه. او حدیث کې راغلي هغه کور ته د رحمت ملایک نه راځي چې په کم کې سپي وي یا پکې تصاویر لګېدلي. نو په دې حدیث باندې دا مختلفې خبرې دي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.